الإعداد الإعداد إعداد الإعداد درسنا دا غزا دي معسكر دي دا جهاد دا القاعده د علماء دا فتوا ده هغوی د دې په باره کې فرمایي چې د داعش سره سر خوځولی وای سر ترې نه کټ کړي امارت اسلامي وای ورسره ډېره نرمي کوي خو د دوی سره وای نرمي فایده نه لري چې سر یې هغه یو لوی عالم ماته سر داسې وخوځولو وای چې سر یې ورسره داسې کړي سر کټ کول یې پکار دي دا د امریکایانو نه بدتر دي د نستوړي ماران دي او د امریکایانو د همکارانو نه بدتر د تور شپو بدلون دی د سپینو ستوریون دی د سپین عشق جنون دی رپان غواړو منصور زرمانه سپین توخ په هیواد اعداد الاعداد اعداد نه د امریکې په تیښته او د صلیبیانو د یهودیانو د هغوی د ګوډاګیانو په شکست آیا جهاد فرض عین دی که فرض کفایي دی د دې نه بعد نو زموږ ملک یوازې افغانستان نه دی بلکې هر ملک ماس کې ملکي خدای ماس دغه بونډریانې چې دي دا خلکو جوړې کړي دي مشرق او مغرب شمال او جنوب د دې ټولو مسلمانان یو مسلمان او دا ټول مسلمانان یو وجود دی په هر ځای کې چې کافر د مسلمان ملک قبضه کړي نو جهاد فرض عین ګرځي تدریب د تربیت کړه زلمی د استشهاد اعداد الاعداد اعداد الاعداد درسنا د غزا دي معسكر دي د جهاد اعداد الاعداد اعداد الاعداد تدریب د تربیت کړه زلمی د استشهاد افراط او تفریط دا د خوارجو مشن دی په دې ننګرهار کې د خوارج دواعش چې کوم و چې پیڅه به د خنګري نخکته وه نو دومره افراط چې په دې باندې به یې مړی کولو په دې به یې وژلو محکمې ته به انسان حواله کولو بل طرف ته به یې ښځې حلالولې ماشومان به یې ذبحه کول سپین ږیري به یې ذبحه کول په یو کلي به چې راغله غواګانې او ګډان او پسونه هر څه به یې لوټ کول او خواړه به یې چې څه خوړی شو به یې خوړه کنې نور به یې غورځول کورونه به یې سوځول دومره یو طرف ته د هر څه ورته حلال او بل طرف ته یو نسوار او پیڅه به چې د خنګري نښکته وه اګر چې دا ښه شی نه دی خو بل طرف ته به یې په دې ډېره پابندي وه اعداد الاعداد اعداد الاعداد تدریب د تربیت کړه زلمی د استشهاد اعداد الاعداد اعداد په فقه کې هم دا دی د خوارجو په باره کې نرمښت نشته د نورو په باره کې به وي که چېرته د امریکایانو په همکارۍ کې په اردو کې څوک وه یا په پولیسو کې یا په اربکیانو کې خو د یو 2 روپو دپاره ورسره که نظریه یې جوړه شي بیا دې وطن ته خدمت کوی شي خو خوارج نه د وطن په خیر دي نه د اسلام په خیر دي او نه د مسلمان په خیر باندې دي په دوی کې هیڅ فایده نشته له دې وجې نه البدایع الصنایع وغیره کتابونو کې فرمایي چې د دوی بندیان به وژلی کېږي او د دوی زخمیان به وژلی کېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم د دوی په باره کې فرمایلي وو چې که چاره پیدا شو زه ژوندی یم لاقتلنهم قتل عادین د عادیانو په شان به یې داسې قتل کړم عادیان په ډېر بد قتل الله قتل کړي وو ټول یې قتل کړي نو مطلب دا چې ټول به قتلوم او په سختترین مرګ باندې به یې قتلوم همدا معقیده ده اعداد به وظیفه ده سپېڅلې فریضه ده